یعنی د رقاشي یو واقع بیانوي یو بادشاه و ډېر زیات جابر و ډېر جابر بادشاه و سخت مزاج او سخت دله او یو سړی نیغ په دربار ورغی او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ور ننوت چې په تخت یې کېناست د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و سترګې یې ډېرې د هیبت وې لاسونه او شکل او مخ باروب انسان او ډېر شان شکل بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت ته چا را پرېښودې وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی ما څوکیدار نشي منې کولی زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی زه هغه څوک یم چې بادشاه لم ځم غریب لم ورځم زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورلټې ته وباسم لرې کم دی او زه هغه انسان یم چې واده وکړي نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کړم او څوک کړچ هم ماته نشي کولی څوک بد هم ماته نشي ویلی څوک خیر هم ماته نشي کولی څوک کنځل هم ماته نشي کولی څوک مقابله هم زما نشي کولی بس بادشاه په رپېدو شو وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زمارونو واقعي داسې نه که چې ورګه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به ورته ووایم نو سر به دې څه وباسه نو چې کوم ټیم مقرر دی والله ورته په ویښه کې ته وباسه په ویښه کې درنه وباسي او چې وایي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي باباجي پروت دی بړستن پې پرته ده سر چې بچو پاسه او سا پکې نه وه داسې ده که نه ده او داسې هم نه چې ورګه دانانه ورسره ناستې دي نه پرده کو چې دا دانانه دې اخوا کړم نو سا به دې وباسمه دا پکې نشته او دا هم پکې نشته چې دا ماشوم بچې خو په ډېرو دواګانو یې غوښتلې او په ډېرو دارو دولمل یې غوښتلې او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچې وکره شوی دی او دا خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي او ډېر مخکې نه یې وله سیزنیګان او سیزونه جوړ کړي دي نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم ولې د الله حکم دی دا رحم هم نشته رحم هم په ما کې نشته په ملک الموت کې واده وکړو ډېره موده پس او د واده لومبۍ شپې ده رحم نشته داسې م وجنم وایي دا خو د مور پلار یو زوی و او واده وکړه او د واده 4 میاشتې وشوې او مړ شو لږ رحم پې پکار و دا رحم هم پکې نشته او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده چې دې خدای داسې چا کنځل ورته کړي دي نه چا دروازه بنده کړه چې ورګه دروازه بندوم او سینتري ودروم چې دلته بچ کم بچ کېدی شي ته نه بادشاه پوه شو وی لکه ته خو د مرګ فرشته وې او زه د مرګ فرشته وی څه له راغلی وې ټیم دی پوره دی او مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه یو میاشت مهلت راکړه ډېر حقونه مې په دې غاړه کې پراته دې روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا ته معافي ترې وغواړم اله شابه او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه نو دا پردي حقونه ورکومه ښه دا نه خالي کومه خو لږ صبر راته وکړه وی نشته صبر وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم الله مې ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه وی نشته دا ټیم هم نشته وی یو ګنته ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات وکړم رخصت خو ترې راواده لږ ښځې ته خو وجاړم بچو ته خو لږ وجاړم وی دا ټیم هم نشته وی ګوره لږ وخت راکړه وی د یو سا د اخېستو ټیم دی د یو سا باس وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا بس خدای یو نیټه ده بس قسم په خدای کاره کې ډاکټر مالدار غریب بادشاه امیر فقیر ملا مقتدي څوک کم په هغې کې 1 او 2 کولی شي یو ساعت ټیم دی بس خبره ختم هغه ساعت ټیم چې څه یې واخېسته اخوا پروت و بیا دا شی پکې نشته خامخا مرګ راځي او ما سوچ و بله شپه سې څادر کې مې سر بند و خوب نه راته خوله کې مې سوچ کو هلکه مې زمونږ د نیکونو د زمانې چې کوم خلک و ما داسې یو شمېره
زموږ د باباجي چې کوم دوستان و کوم به ورسره ناست و او مې داسې ذهن ته راتلل نو یو مې شمېره یو مې شمېره نو یو پکې جم دی نو ټول مړو او چې اندازه مې واخېسته نو ټول څونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیا او څلور نوي شلې کاله او سلو کې مړه دي مرنو نو بیا مې د والد صاحب زمانې ته سوچ وکړو چې د هغه کوم ملګري او د هغه د وخت کوم خلک و نو چې په هغې مې نظر واچو نو هغې کې مکسر مړو نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل ځکه والد صاحب به مې د پلان کې د ماره سکول د سبق ملګری د پلان کې مې د لوبو ملګری پلان کې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغې ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې د اویو او د پنځو اویو او داسې پنځه کم اویو په عمر کې مړه دي دا تاسو مو کې نو بیا مې د خپلې زمانې ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک څونه عمر کې مړه دي نو چې اندازه مې واخېسته نو شپېتو پنځو شپېتو کې دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه د مسافر په دنیا کې څه ژوند دی مسافر خو په لاره سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خښه کړي یا پنځو له خښه کړي یا لسو ورځو له خښه کړي او عابر السبیل بلکې داسې ژوند تېر کړه چې په لاره تېرېږي مسافر خو بیا هم په یو سړی کې څلور شپې میاشتې هم کوي او په لاره تېرېږي هغه به صرف ځان دمه کړي او بیا ځي او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعد نفسك من اصحاب القبور ځان داسې وګڼه لکه چې قبر کې پروت یم قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جایداد قبر کې چې کوم پراتی نه په جایداد څه کوي او په بنګله څه کوي او په کور څه کوي او په موټر څه کوي او په جایداد څه کوي داسې ژوند تېر کا یا داسې ژوند تېر که چې عملي ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس زه مړی یم او قبر ته پروت یم او قبر له روان نو خدای خبر چې د مرګ مری راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انښتی دی او د دنیا د دې لسو د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړې ده څوک په مدرسو پسې څوک په پټکي پسې څوک په ګیرې پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک اخرت پسې څوک جنت پسې څوک مونځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې بس دا دنیا نښتې او په مستی کې ده اخرت د خلکو یې دی چې دی خدای له به ورځي او هغه حلالې مردارې او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي دا دنیا دپاره چې د حد نه اوسي دا یېره ده چې دا پردی جیب مې وو ما نه به د خدای تپوس کړي دا مافیا والا شی نه دی دا خبرې د خلکو یېرې دي چې دوکه مې وکړه به مسلمان نه مې په دوکه پیسه وګټله په حرامه مې ترې پیسه وګټله 2 نمبر شی مې پرې د اول نمبر شي په قیمت باندې خرڅ که ظلم مې ورسره وکړه جیب مې ولو و خراب شی مې په خرڅ که ښه مې ترې واغېسته سپک مې ورکړه درون مې ترې واغېسته زه به خدای لازم بس خو چې پیسه وکړ موټر نشته چې موټر والم او که یو موټر وي چې دی نه ښه والم او چې دی ښه نه ښه والم او د ښه نه ښه والم او چې زما شته چې زوی لم والم او چې د زوی مې شته چې نوسي لم والم او چې کور مې دی چې دی نه غټ والم او دا وړه بنګله دی نه غټه بنده جوړه کړم او دې غټې نه نوره غټه جوړه کړم او د پېښور په دی په اسلام آباد کې جوړه کړم او د تورنګل په دی او د چارسدې په دی په حیات آباد کې جوړه کړم دې له هر یو سړی لګیا دی دا تییر دی چې دا بنګله او دا موټر او ورسمانه پاتې دی خدای له به دم تپوس پراله کوي عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذب خو روانه لاره ده څوک پاتې کېږي پلاران څه جوده مونږه نیکونه څه جوده مونږه میندې مو څه شوې نیاګانې مو څه شوې مشران مو څه شو جومات چې چا جوړ کړی و هغه مشران څه شو سپینګیري څه شو ځمکه چې دله چا اخیستې وه څه شو کور چې دله چا اخیستې وه څه شو دې کورونه چې دله جوړ کړي وو ودونه یې دله کړي وې انګیندې یې راوستې وې ښځه یې دله راوستې وه څه شو ته به هم دقسې روان یې مرګ ځان ته رایاد مرګ هم رایاد که زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم خلک وایي دم راته وښایه چې نیکي وکړم بلکل فایدې په وظیفه او په دمونو کې شته خو قبر ځان ته یاد که قسم په خدای چې د خدای ولی د نه جوړېږي مرګ ځان ته یاد که که تا نه ولی الله جوړ نه شو دله جرم درکړو مرګ ځان ته رامخکې او خلاصې خو نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے مشکات شریف کے دے من قضا
لأحد الموت في أرض من قضى لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة چې چا له خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته خدای ورسوي. حضرت سلیمان علیه السلام سره ملک الموت راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس وکړو ویې ته چې د دې ډېرو خلکو نه څه وباسې څنګه وباسې؟ هغه ورته مثال ورکړه وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتي او تا ته په هغې مختلف قسمه شیزونه په کاسه کې پرتي. یو کاسه کې تا ته مختلف سیزونه پرتي، د انګورو دانې درته مثلا پرتي وي، نو په یو لاس کې ټولې راغېشتې شي که نه وي یو، او چې کومه دانه دې خوښوي نو په یو ساعت کې ته راغېشتې شي او که نه وي یو. وی دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چڼې دانې پرتې وي، دغسې ما ته پرتې دي. پاته له چڼې او د نینو او د جوارو او د غنمو دانې پرتې وي، نو تا ته راغېشتو کې تکلیف شته نه. او چې کومه رالې نو هغه درته اسانه ده وی بلکل، او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغېستې شم موټې درنه کولی شم. وی دقسې ما ته دي چې زه راغېشتل غواړم دقسې ګوتې ورسم ورولم، او چې ټول راله موټې ورولم ته خبره خلاصه ده. یو سړي ته یې داسې تیز تیز وکتل، برند برند یې ورته وکتل، او دا مرګ فرشته لاړه. هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وایي وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلانکي ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی. ولې؟ ځکه الله وایي وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، الله باد د هغه تابع کړی. د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سهار نه غرمې پورې، او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بېګا پورې. ما ورسوه لکه په ارام کښېنه، نه نه صاحبه ومې رسوه. او کوم دی ته دې وخت کې سلیمان علیه السلام په ملک شام کې و، شام کې و، او دا چې کومه علاقه یې دی د هندوستان کې ده، خاص وزیري و، خاص تعلق یې و، بعد ته یې حکم وکړ هلته یې ور ورسوه، پټسې هغه ځای ته ورسوه. څومره د پس ملک الموت بیا راغلی سلیمان علیه السلام سره کېناسته، خیر په خیر چې وشو. یاره هغه وختي هغه بله اوس چې راغلی وې یا وختي چې راغلی وې په دې لاره تېرېدې ما سره، دلته یو وزیر و ډېر برند برند یې ورته ونه کتل، او ډېر سخت و توند یې ورته ونه کتل. وی ومې کتل. ولې؟ وی الله ما ته د دغه سړي متعلق وایي چې ساعت یې وباسه، او ما ته هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به تې څه وباسې. ما وی سړی خو دلته ناست دی، هسې راله غوسه راله چې دلته دې وباسم خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي، او هلته دې وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي، او ټیم یې یو منټ به پاتې و، هغه چې کوم ټیم و پاتې و. وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای ښوونی دی هلته ور ورسه. وی چې هلته لاړم هلته راته نختیار ناست و، ساه مې ترې واخېسته الله له مې ورسول. او د ملک الموت ډیوټي هم دقه ده چې دی صرف څه وباسي، او الله ورته ښودلي چې دنې په اسانه وباسه او دنې په ګرانه وباسه. حضرت ابراهیم علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړه، وی چې نیک سړي له په کوم شکل لازې هغه ځان هم راته وښایه، او چې بد له په کوم شکل لازې هغه هم ځان وښایه. وی طاقت نه شي لرلی، وی نه ما ته به ځان ښیې. وی ښه مخه خو واړوه، چې ویړو نو ورته یې ځان وښاو. وی داسې نیک سړي له راځم. وی اوس مخ واړوه، مخ یې واړو، وی اوس راته وګوره چې وی کتل، وی داسې بد له راځم. نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت بېهوشه شو. همدغه ملک الموت ورته ناست دی پرېوله مږي چې هوش کې راغی، نو چا یې تپوس وکړو وی څه مسله وه؟ وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو. وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی، ډېر ښایسته، ډېر مزېدارې سترګې، مزېدار مخ او خندرویه. بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نه کي که نه جنت، او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا هم وله ډېره ده، دا خوشحالي هم ډېره ده. دومره خوند یې وکړ، دومره پې خوشحاله شوم. او وی بدعمله انسان له او کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي، نو که د دوزخ په دی د مرګ دا فرشته په دې سخت شکل وویني که نه، وی دا غم هم وله ډېر دی. وی قسم په خدای تک تور وجود یې او دا سترګې شنې سترګې وې، او دا چینګې غاښونه او داړې وې، او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دی. مرګ اسان شی نه دی. ورونه ګورئ
خدای دې زموږ ستاسو مرګ اسان کړي او الله دې په مرګ وخت کې ګورې د ژوند پته نه لګېږي حالت بل خوا روان دی الله دې د ژوند اخري ساعت دا سوال کوي چې خدای د ژوند اخري ساعت کې زموږ په ژبه کلمې شهادت راولي او دا سوال کوي وی خدایه کومه ورځ باندې چې زه مرم او په کوم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي نو خدایه هغه ورځ زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله هسې نه چې دقه زما د مرګ پر ورځ ته مانه خفې خدایه د مرګ ورځ خدایه زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله مرګ دونه خطرناک شی دی نو خامخا راتلو والا دی ذکر نبی علیہ السلام فرمائی عد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم مړی ځان مړی وشمېره یو باندې دام ده مړی د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي یا ځان داسې فرض کړه چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روان یم نو مرګ له چې سړی روان وي د دنیا هر څه توجه هغې طرف دی یو معنی نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده زمارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي دا ملک الموت ته چې الله پاک دا ساه ایستل او اوښکل حواله کول که نه نو ملک الموت ورته وی الله دا خو به ته زما ټول مخلوق سره دشمني پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي نو ته راته غوسه نه شې وایي زه ته زه داسې چل جوړومه چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې خو ستا نوم به هم څوک نه دي تا ته به نه څوک کنځل کوي نه به راته څوک خیرې کوي نه به راته څوک بده وایي ولې زه به یو سبب مقرر کړم د خلکو به هغه سبب ته سوچ دي چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو چاله به اکسیډنټ سبب کړم نو خلک به وایي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه که دا ګاډې داسې نه وې لقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه وې مړ چاله به ګولی سبب کړم چاله به اور سبب کړم چاله به دریاب غر کېدل سبب کړم دا مال چل راځي ځه او ټیمونه به ته نه دي معلوم الله خبره نه کېږي لکه پرېږده دا بره دې خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ به خو سره وایو یو ځل ته نبي علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې ناشنا خبره ده نو هر پیغمبر دې تپوس کړی وی ما له خدای لښکر فرشتې را کړي چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل یو نظام دی که نه او په خپل هم الله پاک دومره طاقت را کړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کښېنم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې دې ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کړم نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سکنډ کې ساه راښکې کړم پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته د دانې پرتې دي که نه بیا خو به تا ته پته چې پلانکې به کله مري وی دا پته راته نه دی دې نه یم خبر د دنیا د دې محکمو چې کوم سیکرټریان دي یا کوم وزیران دي هغې د ټوله محکمه معلوموي زه به در یو مثال درکړم لکه د تعلیم د محکمې چې کوم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي او دومره استادان ته که تنخواګانې وله ورکوي او دومره کلاس 4 دي او دومره پکې 17 سکیل دي او دومره سول هر څه وته تو یاد وته دي خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی که راغواړي سیکرټري صاحب تپوس وکړي او ته سیکرټري صاحب ته وایې چې پیرنګو های سکول کې څو استادان دي نو 15 منټه وله صبر ورکړه نو فایل به راوغواړي نو په یو ساعت کې به ورته پته ولګي دا معلومولی چې هیډ ماسټر یې څوک دی دا هم په یو ساعت کې معلومولی چې هیډ ماسټر به کله ریټیر کېږي اسرائیل علیه السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې پلانکې به کله مري دا هغه ته هم پته نه لګي دا ما ته هم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت چې زه به کله مرم او په کومه ځمکه یې به ناڅاپي دا تا ته هم پته نه لګي
دا مور ته د بچي پته نه لګي او بچي ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي وایي چې پته نه لګي نو ساتي څنګه وباسئ وایي لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وایي چې دا پلان کې به یو سبق پیدا کوم پلان کې دی کې به دا په پلان کې ټایم کې دې څه وباسه چې ورشم هغه ټایم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د دې ساره وباسم او الله نه یو څه مان له یو نظام د زمارونو د خبرې خلاصه دا ده چې مرګ هغه حقیقت دی چې دې نه څوک انکار نشي کولی مرګ هغه حقیقت دی چې هر چا له راځي